په دې خبره يهوديانو په خپل منځ کې سره سخت بحث شروع کړ او ویل یې دا سړی څنګه کولی شي چې خپل بدن مونږ ته راکړي چې ویې خورو. عیسی هغوی ته وویل په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې تر هغې پورې چې تاسو د انسان د زوی بدن ونه خورئ او د هغه وینه ونه څکئ نو تاسو به تلپاتې ژوندون ونه لرئ. هر څوک چې زما بدن وخوري او زما وینه وڅکي نو هغه به د تلپاتې ژوندون خاوند وي او زه به هغه د آخرت په ورځ راژوندی کړم. ځکه چې زما بدن رښتینی خواړه دي او زما وینه رښتینی څښاک ده. هر څوک چې زما بدن وخوري او زما وینه وڅکي نو هغه به په ما کې وي او زه به په هغه کې یم. لکه څنګه چې آسماني پلار چې ژوند ورکوي زه راولېږلم او زه د هغه له امله ژوندی یم نو په همدې ډول هر څوک چې زما بدن وخوري نو هغه به زما له امله ژوندی وي. دا هغه ډوډۍ ده چې د اسمان څخه رانازله شوې ده او دا د هغې ډوډۍ په شان نه ده چې ستاسو نیکونو وخوړله او مړه شول. هر څوک چې دا ډوډۍ وخوري نو هغه به تل تر تله ژوندی وي. دا خبرې عیسی هغه وخت په کنیسا کې وکړلې کله چې هغه په کپرناهم کې تعلیم ورکوو. د هغه ډیرو پیروانو چې کله دا خبرې واورېدلې نو ویل دا ډیره سخته ده، څوک کولی شي دا خبرې ومني؟ عیسی په خپل زړه کې پوه شو چې شاګردان په دې خبره باندې شکایت کوي. نو هغوی ته وویل آیا تاسو په دې باندې خفه شوئ؟ که چیرې تاسو د انسان زوی ووینئ چې بیرته هغه ځای ته ورخیږي چې پخوا پکې و نو تاسو به څه فکر وکړئ؟ دا د خدای روح دی چې انسانانو ته ژوند وربخي. انساني قوت هیڅ نشي کولی. ما چې تاسو ته کومې خبرې کړې دي هغه هم روح دی او هم ژوندون. خو بیا هم په تاسو کې ځینې خلک شته چې په ما ایمان نه لري ځکه چې عیسی ته د هماغې ورځې نه چې تعلیم یې پیل کړ دا معلومه وه چې څوک به ایمان نه راوړي او څوک به د هغه سره خیانت کوي. بیا هغه وویل په همدې سبب ما تاسو ته وویل چې هیڅوک نشي کولی ما ته راشي تر څو پورې چې پلار ورته دا توان ورکړی نه وي. د دې خبرې نه وروسته د عیسی ډیرو پیروانو هغه پرېښود او نور یې د هغه ملګرتیا ونه کړه. نو عیسی د 12 شاګردانو څخه پوښتنه وکړه آیا تاسو هم غواړئ چې ما پرېږدئ؟ شمون پطرس ځواب ورکړ ای استاذه موږ به چا ته لاړ شو؟ ستا سره هغه خبرې دي چې تلپاتې ژوندون ورکوي. موږ په تا باندې ایمان راوړی دی او په دې باندې پوه شوي یو چې ته د خدای سپېڅلی یې. عیسی ځواب ورکړ آیا تاسو 12 واړه ما غوره نه کړئ؟ خو بیا هم په تاسو کې یو تن شیطان دی. عیسی دا خبرې د شمون اسخریوطي د زوی یهودا په حق کولې. که څه هم هغه د 12 شاګردانو څخه هغه به د عیسی سره خیانت وکړي.